السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو، الحمدلله نن 25 بایسکلانه داسې مزدور خلکو ته موږ توضیح کړله چې ډیر مستحق دي. دا هغه خلک دي چې الله ته ډیر نږدې خلک دي، ځکه چې نه یې د لاس ضرر رسیږي او نه د خولې ضرر رسیږي، هیڅ هم نه کوي. او په ټولنه کې تر ټولو پاتې خلک هم همدغه خلک دي. راځئ د داسې چا سره همکاري وکړو چې هغه خلک ډیر محتاجه وي. دا ستا پته لګیږي چې تر ټولو محتاجه خلک نن سبا کې په ټولنه کې دغه خلک دي. او بعضې ځایونو کې چې موږ وګورو هیڅوک ورته پاملرنه نه کوي. الحمدلله دوی سره د 25 بایسکلو مرسته وشوله. هر هغه چا چې همکاري کړي، کور یې ودان او زموږ یو تجار ورور ده اوکراین کې اوسیږي، د 25 بایسکل همکاري ده کړې وه، هغه د جرونه ورکړي. راځئ بیا هم داسې ډېر خلک شته چې دې ته په انتظار دی چې حتی یو بایسکل ورته ورسیږي. خدای دې موږ تاسې ترې وساتي، ځکه ژوند دی. په ژوند کې د هېڅوک هم داسې نه وایي چې زه روغ صحت لرم او نن روغ یم، سبا ته په داسې حال باندې نه کېږم. بعضو ملګرو چې ما پوښتنې وکړلې، زما او تا په شان روغ خلک وو، خو الله پاک روغ صحت ترې اخیستی دی. راځئ بیا هم په خپل ژوند کې د خپل روغ صحت نه او د خپل ژوند نه ښه ګټه واخلو او داسې مزدور خلکو سره کومکونه مرستې وکړو. څنګه کې دلته یو نفر سره شته، د سره خبرې کوم او دا به موږ ته ووایي څومره ښه شول چې بایسکل ته ورسېدو. ډېر زیات خوشحاله یم، ځکه مخکې به تر ډېره په کور وم، اوس د سره به کله به چې کور کې وي، کور کې د زړه نه تنګېدو چې داسې به دې وتلی وای، چکر دې لګولی وای؟ ولې نه، زړه څرګې نه تنګېږي. زه وایم چې چا کله کله وبسلې داسې به دې چې یو تفریح دې کړې وای؟ هو کله کله کوچنی ورور، خو هغه چېرته دومره لایا وي. زه دا کې به بس د باندې ووځم. زه نوره غوښتنه کوم چې باید دننه ښه شی راکړل شي چې زه بیخي ازاده پکې وګرځم. ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو، رښتیا هم ده، کله چې انسان مریض شي او په یوه کوټه کې دی پروت وي، دومره ارمان دی وي چې فقط دغه دروازې پرې یو انسان ووځي، دومره هیلې وي. شاید دغه تاسې هم لیدلي وي او موږ هم تجربه کړې ده. نو په ژوند کې تر ټولو مهمه چې دا روغ صحت دی. الله دې دوی ته هم روغ صحت ورکړي. هر هغه څوک چې روغ دي الله دې روغ لري. لیدونکو، دلته هم یو ورور سره خبرې کوو او د ده نه اورو چې څه ستونزې او څه مشکلات یې لرل. کله به چې کور کې وي بایسکل دا شیان به نه و، زړه دې نه تنګېدو کور کې؟ زړه مې دومره تنګ وی چې په کومه ټایم باندې باندې بېدیا ووتله، داسې څه وي خویدې به داسې به خویدې ښویېدله. بایسکل شی به نه ونه سره دا بایسکل نه وه. او څه غوښتنه لرئ دغه مهال ټول ډېر لیدونکي کسي داسې نور ډېر مزدوره خلک شته، څه غوښتنه لرئ؟ والا غوښتنه خو ډېرې دي چې البته چې موږ سره چې څومره همکاري وشي، زه چې رېږه وي په دا چې موږ داسې حال کې چې محتاج یو بل دوسته وښیي غایي دا بایسکلونه چې وکړلی شي، څه وي چې دا مود شي، نه را وکړلی شي، نه را کومه کار سره وشي، پیسې لري یا کومه کار سره وشي. موږ خو داسې یي چې خپل کاروبار هغه نه شي کړلی، څه وي کورونه نه شي کړلی. قدرمنو لیدونکو، الحمدلله دوی ته دغه سایکلان توضیح شوله. دا رښتیا هم ډېر مستحق او مزدوره خلک دي او داسې ډېری خلک نور هم په انتظار دي فقط چې یو بایسکل ورته ورسیږي، دا د خپل کور نه راووځي او د باندې حالات وکړي. راځئ د دې خلکو سره مرسته وکړو. دا خلک واقعیت مستحق دي او د دې خلکو دعاګانې به هر وخت تاسو سره وي چې کله سایکل کې ناست وي د باندې راوځي، زړه یې خوشحاله شي او دعاګانې به درته کوي. تقریبا دغه د یو بایسکل قیمت دومره غټ قیمت نه ده، تقریبا تر 6000 افغانۍ پورې رسیږي. یو بایسکل دومره غټ قیمت نه لري، خو تاسې پوهېږئ 6000 افغانۍ باندې د داسې چا دعاګانې ترلاسه کولی شئ چې هغه الله ته ډېر نږدې خلک دي. څومره مو چې وس یو دوه درې څونه بایسکل تاسې اخیستلی شئ. راځئ موږ سره همکاري وکړئ چې بیا هم داسې ډېری خلکو ته توضیح وکړو، دوی سره همکاري وکړو. پر بیا ښې چارې ښه وه درته غواړم. Kawa